اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کوي چې د الله طرف ته مخه کول او د الله کعبې ته مخ کول دا یو خیر دی، د نیکۍ کار دی او د نیکیانو په کارونو کې تادی کوئ. کعبې ته مخ کول دا عبادت دی. ولې عبادت دی؟ الله ویلي چې کعبې ته مخ کړي، نو چې عبادت دی نو د خیر کار دی، نو چې د خیر کار دی نو د خیر په کارونو کې تادی کول غواړي. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، او د هر چا د پاره یو طرف دی چې دی مخ اړوونکی دی هغې ته. د دې یو معنی دا ده چې د هر امت دپاره یو قبله ده، هغوی خپل مخونه هغه قبلې ته اړوي، او هر چا یو مخه نیولې د هغې ته مخ کوي، او لازم نه ده چې دا مخه د ده به صحیح دا به صحیح، کیدی شي غلطي کیدی شي صحیح، خو هر یو وایي چې زما دا طرف صحیح دی. لکه یهود یو طرف ته مخ کوي، نصارا بل طرف ته، مشرکان بل طرف ته، دا نور کافران بل طرف ته، مسلمانان بل طرف ته. نو د هر چا یو مخه ده چې هغه مخ اړوونکی دی هغې ته. بله معنی د دې دا ده ویله ضمیر الله ته راجع دی، یعنی د هر چا یو مخه ده چې الله د دغه سړي د مخې له اړوونکی دی دغه طرف ته، یعنی هر چا ته الله د عبادت یو طریقه ښوولې ده. ځکه چې صحیح د عقیدې د ټولو یو شان دي د پیغمبرانو، خو په احکامو کې او په شرایعو کې فرق هغه شتي. نو الله هر امت ته یو طریقه بیان کړې ده چې هغوی په هغې باندې روان دي. بعض علما وی ولکل وجهه، د هر چا دپاره یو طرف دی چې هغې ته یې مخ کړی. لازم نه چې دا طرف د کعبې ته مرادي یا قبله ته مرادي، معنی ده چې هر سړی په یو کار کې مصروفه دی، بس حقه طرف ته توجه ده. دنیا والا په دنیا کې لګیا دی، دیندار په دیندارۍ کې لګیا دی، فحشی والا د فحشی طرف ته مخه ده، د علم والا علم طرف ته مخه ده، د پیسو ګټلو والا پیسو ته مخه ده، او داسې پسې بیا ځه. نو د هر سړي یو مخه ده چې هغه طرف ته مخ کړی ده او لګیا دی هر سړی کار کوي. او سورة اللیل کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده، ان سعیکم لشتا. الله وایي ستاسو ټولو محنتونه جدا جدا دي، د ټولو محنت یو شان نه دی. د چا محنت د دنیا د ګټلو دپاره دی، د چا محنت د آخرت د ګټلو دپاره دی، د چا محنت د الله رضا کول دي، د چا محنت د مخلوق رضا کول دي، د چا محنت پیسې جمع کولو دپاره دی، د چا محنت د ثواب د جمع کولو دپاره دی. نو ټول خلک یو شان نه دي لګیا. ان سعیکم لشتا، د هر سړي یو طرف ته مخه ده، بس په هغه طرف لګیا. فاستبقوا الخيرات، نو مخکې والی وکئ نیکیانو ته. استباق په عربۍ کې د یو بل نه مخکې کېدو ته وایي، او سیالي کولو ته م وایي، یعنی د یو بل سره سیالي وکئ، د یو بل نه مخکې شئ الخیرات نیکیانو ته. یعنی پرېږدئ دا خبرې چې خلک هر څه وایي د دوی قبله هغه ده او که دا ده او داسې دی. تاسو چې کوم نیک عمل درته الله وښو هغه کعبې ته مخ کول دي، سره د هغې نورو نیکیانو ته مخکې والی وکړئ. فاستبقوا الخیرات. ګوره دې کې الله نیک عمل ښوولی نه دی چې هغه کم خیر دی چې موږ ورته مخکې شو. الخیرات چې څومره نیکیانې، دلیل دی په دې چې د خیر دروازه یوه نه ده، د ډېرې دي. لکه اوس ته یو سړي ته وایي چې الله په لار کې مال لګوه، هغه ته ته وایي زه څه یم غریب یم، بس ختم، د خیر دروازې بندې شوې. د عبادت صرف د الله په لار کې مال لګول دي، نور هم لارې شته. یو سړی په مانځه کې مخکې دی، یو سړی په روجو کې، یو سړی په اذکارو کې، یو سړی په علم کې، یو سړی په یو څه کې، یو بل څه کې. عبادت خو ډېر زیات دي.
حدیث تاسو نه معلوم چې د جنت یو دروازه هغه ده چې په هغې باندې به لمونځ کوونکو ته آواز کېږي، په یو باندې صدقې ورکوونکو ته، په یو باندې روجو والو ته، او داسې پسې بیا ځه. نو د خیر یو دروازه نه ده چې بس هغه ته یاره دغه خو زه نشم کولی او بس. لکه اوس یو سړي ته ته دا ووایې چې ته یاره د نیکۍ ته ولې نه مخکې کېږي؟ بس موږ علم نشو زده کولی او د هغه غټو علماو کار دی. یعنې بس نیکي څه ده؟ یعنی علم زده کولو د غټو علماو مرتبې ته رسېده او څه خبره نه شو. هر انسان نیکیانې ګټلی شي. رب العالمین داسې دروازې کولو کړي نیکیانو ګټلو، او د قیامت په ورځ ګوره د هېچ چا سره حجت نشتی چې ما د سره بندګي نشوه کولی. که تا په خپل ځان کې سوچ وکړو موږ کې مشکل لري سوچ بل کې کوو. لکه اوس به ستا سوچ زما طرف ته تلی او ستا په دې خوا کې چې ناست دی د سوچ به هم تا ته تلی او ستا سوچ هغه ته تلی دی. مشکل من کې دا دی. نو اوس به ته ګورې چې یاره دا پلانې چې دی ته وګوره دی خو د سره عبادت نه کوي، او دا پلانې د خپل ځان ته وګوره دا کومه توره والې ده، کومو نیکیانو ته ته مخکې سیالي دې به څه کې کړې ده چې موږ خو د دنیا د سیالۍ نه دمه شو که نه. موږ خو ټول زور دې لپاره چې دې پیسې ګټي چې د هغې نه زیاتې وګټو. او عجیبه دا ده چې د دین داویدار او دغه حرص د دنیا چې وګوري حیران به شي ورته. داسې چې کیني تا سره فاني دنیا ده جي، فاني دنیا د سمه رجرو کول غواړي. لم تقولون ما لا تفعلون. الله قرآن کوي ولې وایي هغه څه چې کوئ یې نه. دا مزه نه کوي. مزه څه کوي چې قول او فعل څه یو شی دی. دا چې قول جدای او فعل جدای د ده په دې خبره کې وزن هم نه وي. دې تاسې هغه روټیني غوندې کې خبرې وایي. سړی کښېني که نه یاره بس دا سبحان الله لا اله الا الله، سړي ته پته چې دی په خپله عمل نه کوي. نو صحیح ده خبره برابر ده خو ګوره په خپله پې عمل نه کوي. نو دا خبره به په بل باندې اثر وکړي؟ نه کوي اثر. نو نیکیانو ته مخکې شئ. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. هر ځای چې یې تاسو را بولي تاسو لره الله ټول. إن الله على كل شيء قدير. یقینا الله په هر څه قدرت لرونکی دی. اوس یو سړی چې دا خبره ولې دلته راوړه چې تاسو کارځي کې الله به م راولي. یو ده مخکې الله وایي چې د هر چا یو مخه ده، هغه طرف ته یې مخ کړی. الله وایي د هر چا یو مخه ده، خو د ایت ساتي چې تاسو ټول به ګوره ما ته راواپس کېږئ، بیا به درنه زه تپوس کوم چې کومې مخې ته دې مخ کړی و. خبره دا نه ده چې د هر چا یو مخه ده جولیګي اوسه مزید یې الله اجازت ورکو، نه تپوس به کېږي. بل دا وایي چې نیکیانو کې تعدي کوئ، یو بل نه مخکې شئ. نو الله وایي چې خبره ضایع کېدونکې نه ده. هسې مال راځئ چې مال راځئ ټول واپس، نو زه به دله د دې نیکیانو اجر در کوم. او د الله قدرت پکې بیان شو چې الله قادر دی چې د هر ځای نه تاسو را جمع کړي. که هغه یو سړی په خاورو کې دی او که په دریاب کې دی او که د یو ځناور په خېټه کې پروت دی، که هغه هر څنګه دی خو ټول به راواپس کېږي الله ته. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. او د کم ځای نه چې ته وځې نو واړوه مخ خپل طرف د مسجد حرام ته. وإنه للحق من ربك. او یقینا دا حق دی لطرف د ربستانه. وما الله بغافل عما تعملون. او نه دی الله بې خبره د هغه کارونو نه چې تاسو یې کوئ. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام.
او د کم ځینه چې ته ووتې نو واړوه مخ خپل په طرف د مسجد حرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره او هر ځای چې یې تاسو نو واړوئ مخونه خپل په طرف د هغې. سوال زړه ته راځي چې دا خبره خو 3 پیرې وشوه، یو مخکې آیت کې وشوه، بیا په دې آیت کې وشوه، بیا په دې 150 کې بیا وشوه. ولې؟ جواب اولنې ناسخ په اسلام کې دی، یعنی په دې سره منسوخ شوې ده مسله د هغه زړې کعبې. نو دا خبره لږه څه ده ګرانه ده، والله پرون وي عفوا الله په یو څو آیتونو مخکې کې وایي چې پرون موږ ویلي چې دا کار څه دی ګران دی. الا علی الذین هدى الله، مګر هغه خلک چې الله ورته هدایت ورکړ. نو ګران کار دی، یو څو پیرې بار بار وایي چې څه شي تأکید وشي، آسان شي، او دا خلک به عمل کولو ته تیار شي. او چا دا ویلي دي چې نه، دا هر یو وینا چې الله کړې ده د یو حال سره تعلق ساتي. هغه اول ځکه چې ویلي و قبلې ته مخ کوي، نو دا د هغه چا دپاره دی چې څوک کعبه ایني، خوا کې ورته ناست دی او کعبه ایني. او دا دویم چې دی د دویم آیت کې چې وي دا دویم امر راغی، نو دا د هغه چا دپاره دی چې په مکه کې دی خو د کعبې نه لرې دی. او دریم هغه څوک دی، دا دریم خطاب او دریم امر د هغه چا دپاره دی چې هغوی د مکې نه بهر په نورو علاقو کې اوسېږي. او قرطبي صاحب رحمه الله وی دا اولنی امر د مکې والو دپاره دی، دا دویم امر د باقی خلکو دپاره دی دنیا کې چې کوم مسلمانان دي، او دا دریم د مسافرو دپاره دی. نو مسله د ټولو دپاره ثابته شو. که ته په مکه کې، که ته د مکې نه بهر په بل ښار کې او علاقه کې اوسېږي، او که ته په سفر باندې، مخ به کوم طرف ته کې؟ مخ به کعبې ته کې. د دې دپاره 3 پیرې دا خبره وکړه. لئلا يكون للناس عليكم حجة، د دې دپاره چې نشي د خلکو دپاره په تاسو باندې څه دلیل، چې د خلکو ستاسو په خلاف څه دلیل ونه ګرځي. خلکو نه مراد څوک دي؟ اهل کتاب دي. اوس که چېرته مسلمانانو مخه الله دې کعبې ته نه وی ګرځولی، نو هغوی به ویلی وی چې وګوره دوی څنګه په حق دي، حالانکې زموږ په کتابونو کې دا دي چې د دوی قبله به کعبه. نو هر ځای کې به دا خبره نیغه نیغه کولی بیا، او خبره به مضبوط هم وي چې زموږ په کتابونو کې خدا دي او هغه آسماني کتابونه د الله له طرف نه راغلي. نو څنګه چې دی د دې نبي مخه هغه قبلې ته ونه کعبې ته ونه ګرځېده، بیا به د خلکو څه وی یو دلیل جوړ شوی، یو اعتراض به بیا کول. الا الذين ظلموا منهم، مگر هغه کسان چې ظالمان دي د هغوی نه، دوی خو په یو حال کې نه غلي کېږي. یعنی صحیح ده، کم چې پکې ظالمان نه دي هغوی خو به غلي شوي به چې زموږ په کتابونو کې هم دا مسله راغلی وه، او اقه څه وشو کوم چې زموږ په کتابونو کې دي، خو ظالمان بیا هم نه غلي کېږي. نو ظالمان نه څوک مراد دي؟ یو قول دا دی چې قریش، مشرکین قریش، مشرکین الله وی په یو حال کې نه غلي کېږي، که ته مخ هر طرف ته اړې. دویم قول دا د علما وی ظالمانو نه مراد په اهل کتابو کې چې کوم معاندین دي، سخت عنادګر نه دي، الله وی چې هغوی خو په یو حال نه غلي کېږي. کومو کې چې عناد په ټولو کې دی، خو چې کومو کې ډېر نه دی هغه به بیا هم غلي شوي به چې دا خبره زموږ په کتابونو کې شتي، خو چې کوم سخت عنادګر دي الله وی هغوی ګوره نه غلي کېږي. الا الذین ظلموا منهم، هغوی په یو حال کې هم نه غلي کېږي. که تاسو کعبې ته مخ کوئ او که تاسو بیت المقدس ته مخ کوئ او که هر ځای ته، هغه نه غلي کېږي.
ځکه چې عناد راغستی دی. فلا تخشوهم واخشوني نو میریږئ د هغوی نه ویریږئ زما نه. د خلکو په خبرو پسې به مه ځئ، تربیت ته امت کې، ځکه چې داسې وخت کې بیا خبرې ډېرې شروع شي. او هم داسې چې په مدینه کې، په مکه کې، په هغه ټیم کې هر ځای کې دا خبره روانه وه چې دا څنګه د دې ځای نه، د دې قبلې نه دوی دغې ته واوړېدو، او چا به یو سوي او چا به بل سوي. الله وی یره به د چا نه نه کوئ، یریږئ به صرف د الله. هغه یره چې هغه د تعظیم دپاره وي او هغه به طور عبادتي، هغه به صرف د چا نه کې، هغه د الله نه. هر چې دا طبیعي یره ده، انسان په طبیعت کې چې کومه یره پرته، لکه د ځناور نه یریده، د درنده نه یریده، د ډاکو نه یریده، د حکومت نه یریده، د زورور سړي نه یریده، او داسې پسې بیا ځه، نو دا طبیعي خبره ده. دا څه دي؟ دا طبیعي خبره. دې سره نه څوک کافر کېږي او نه ګناهګارېږي. هغه خبره بیا پکې دغه خبره کېدی شي ضمن کې د بزدلۍ او د زړورتیا، او کله داسې چې زړورتیا هم سړي کېږي، خو بعضو حالاتو کې یره په انسان باندې لازم راځي. خو هر چې هغه یره ده چې هغه تعظیمن ده او هغه به طور عبادت ته، نو هغه به صرف د چا نه کېږي؟ هغه به صرف د الله نه کېږي. لکه اوس یو سړی وایي چې زه یېرېږم چې پلانې به ما غریب کي. دا یره صحیح ده؟ یا یېرېږم دې نه چې آخرت کې به عذاب راکړي، یا یېرېږم دې نه او دې نه، او ډېر داسې مثالونه دي. دا صرف د الله حق دی. او دې کې د داعي دپاره خصوصي نصیحت چې په دعوت کې به د خلکو لحاظ نه کوي چې یاره زه د خلکو نه یېرېږم، لحاظ به د الله کوي. او ځکه زمونږ د ملک او د دې علاقو د ډېرو مولیانو نه حق پاتې شوی دی، د هغې وجه هغه د خلکو لحاظ کول. پلانې حاجي صاحب، پلانې ملک صاحب، او پلانې صاحب، او علانې صاحب، دې صاحبانو قصه ورانه کړې ده هغوی نه، نو هغوی عادت کړي یې داسې. مولیانو دا غلطي ده. لکه دې صاحبانو ته دې مولیانو هم د اولې ورځې نه ویلی وی چې وایي ګوره د دین په مسله کې ګورې زه داسې نشم کولی چې ستاسو لحاظ وکړم او د الله دین پرېږدم. نو هغوی به هم د دې مسلې سره عادت شوی، هغوی به دې مسلې سره عادت شوی. اوس الحمدلله د الله د رضا دپاره ډېر خلک موږ سره محبت کوي، په هغې کې ښه مشران، ښه درانه خلک دي. خو هغو ته ټولو ته موږ دا وایو چې صحیح د محبت په خپل ځای، خو چې کوم ځای کې د الله د دین خبره راغله که نه، نو بیا به پکې دا نه چې دا پلانې صاحب دی او دی په ما معین دی او دا مې دوست دی او دا مې ورور دی او دا مې کاکا دی او دا مې ماما دی او دا خان دی او دا ملک دی او دا بل دی او دا بل دی. دا قیسې پکې نه چېري. او د داسې مولا او د عالم په خبره کې اثر هم نه وي، دا چې د حق لحاظ نه کوي، د الله لحاظ نه کوي، او د خلکو لحاظ کوي. او عجیبه به دا په یو کلي کې، په یو علاقه کې د غریب سړي دپاره جدا مسله بیانېږي او د مالدار دپاره جدا بیانېږي، ملک صاحب دپاره جدای او د فقیر او د ملنګ دپاره هغه جدا مسله بیانېږي. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، او د دې دپاره چې زه پوره کم نعمتونه خپل په تاسو باندې. دا عطف دی په دې لئلا یکون للناس علیکم حجه، معنی ده چې دا قبله مې ستاسو د دې دپاره بدله کړه چې د خلکو په تاسو دلیل ونه ګرځي، او خپل نعمت په تاسو څه کم پورا کم. نعمت یې څنګه پورا کو؟ کیدی شي دی جواب د رسول الله سلام دا خوښه وه، نه بل جواب دا دی د هغې نعمت دا دی چې الله موږ له غوره قبله راکړه، غوره قبله الله موږ له راکړه.
ځکه چې د کعبې نه بل کم غوره ځای دی چې هغه د قبله وګرځي نشته. نو دا الله یو نعمت موږ له راکړی دی. ولعلکم تهتدون، او د دې دپاره چې تاسو سمه لار ومومئ، هغه لار ومومئ چې د هغې نه ډېر امتونه ګمراه شوي دي او ګډوډ شوي دي. د دې دپاره مې الله وایي ستاسو دا قبله چیرې ده د کعبې طرف ته کړه. کما ارسلنا فیکم رسولا، لکه څرنګه چې ما لېږلی دی په تاسو کې رسول منکم ستاسو نه. کما معنی دا ده نعمت پوره کول داسې دي لکه څرنګه چې ما په تاسو کې رسول در لېږلی دی. نو یو نعمت پوره کول دا شو چې الله موږ له غوره قبله راکړه. نو بل نعمت پوره کول دا دی چې الله رسول را لېږلی دی په موږ کې را لېږلی دی. منکو کما دې دپاره راوړی. پوره کول د نعمت داسې دي لکه څرنګه چې الله په تاسو کې پیغمبر در لېږلی دی ستاسو نه یې در لېږلی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، او دا د الله لوی رحم دی په مؤمنانو باندې. سورة آل عمران کې براشي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. الله لوی احسان کړی دی په مؤمنانو باندې چې هغوی ته نبي لېږلی دی د هغوی نه. دلیل دی چې رسول صلی الله علیه وسلم باعتبار ذات هغه بشر دی. رسولا منکم، رسول ستاسو نه. ها باعتبار صفت که څوک داسې وایي چې د هغې یو صفت دا دی چې هغه نور دی، نو صفت نور یعنی رڼا ورسره ده، رڼا د هدایت، رڼا د قرآن، رڼا د حدیث، دا خو شتي د هغه سره. خو ذات باعتبار ذات هغه زموږ په شان انسان دی، بشر دی. او په دې به انشاءالله ډېر زیات دلایل راځي په دې دوره کې، او زه به راته وایم اشاره به کوم چې وګوره دا دلیل دی په دې چې رسول صلی الله علیه وسلم بشر. د دې پیغمبر کار څه دی؟ یتلو علیکم آیاتنا، چې لولي به تاسو باندې آیتونه زما، ویزکیکم او پاکی به تاسو لره، ویعلمکم الکتاب والحکمه، او خیب تاسو ته قرآن او حدیث. دیس آیت مخکې تیر شوی که نه دی؟ ابراهیم علیه السلام هغه دعا کې تیر شوی، هلته موږ وضاحت کړی دی. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، او خی تاسو ته هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېدئ، چې تاسو پرې نه پوهېدئ. د ایمان په مسله باندې موږ نه پوهېدو، د دین دا ټول احکامات چې دي په دې موږ نه پوهېدو، که دا موږ ته الله نوی بیان کړی د رسول صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې، په دې حکمتونو، په دې جوور علم، په دې ښایسته علم موږ کله پوهېدو. ویعلمکم الکتاب والحکمه، او خیب تاسو ته قرآن او حدیث. ویعلمکم، او خیب تاسو ته. دلیل په دې باندې چې د دواړو ځایونو کې دا ښودنه د څه چې ورکوي هغه جدا جدا ده. ځکه که دلته مراد قرآن او حدیث وی نو بیا هسې تکرار ولې الله کوي؟ معنی ده چې قرآن او حدیث ته هم ښایي او نور ډېر صبر ته ښایي چې هغه تاسو ته معلوم نه دي. نو رسول چې دی د امت دپاره معلمي، استاذ